ګلالۍ ماشومانو که تاسو مانه کوم سوال لرئ څه پیغام لرئ نو زما غږ تاسو ته او زه د هوا په څپو کې ستاسو کورنۍ ته تاسو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زما نوم وحیدالله ده. ستا څو کاله کېږي چې واده دی کړی؟ زما 13 کاله د واده کېږي. څو بچیان لرې؟ زما 4 بچیان دي. تاسو دوه بچیان دي، دوه انجینکیانې دي. د دې نه تاسو په مجبوریت د وجې امریکا ته لاړئ؟ نو قربان دې شمه زما زړګیه، خو ټول موږ افغانان مجبوره یو. وطن مو دغسې بس ظالمانو جنګونه خراب کړله. زموږ خو مجبوري ده که نه، کله چېرته کله چېرته. نو زما خپل د وطن مجبوري مې ده، بې وطنه یم، ځکه دلته راغلی یم او دلته خوشحاله نه یم. خوشحاله هغه وخت یم چې تاسو سره په ګډه ژوند په خپل وطن کې درلوده. تاسو سندرغاړی نه وای نو څه شی م غوښتل چې شئ؟ که زه سندرغاړې نه وم نو ما غوښته چې یوه ښه ډاکټره شم او تاسو ګلالي ماشومان بس همیشه ستاسو په خدمت کې به وم او تاسو غوندې ګلالي ماشومان ته به مې خدمت کوه او تاسو ته به مې مفت او رایګان تداوي کوله. زما نوم عزرحمان او زما پوښتنه دا ده چې ته اوس ولې سندرې نه وایې؟ زه خو اوس سندرې وایم که نه، خو اوس زه دلته راغلی یم. زما ماشومان دلته په تعلیمونه کوي د څه موقت دپاره څه مودې دپاره زه دلته راغلی یم. نو چې کله زه بیا هلته راشم زه بیا سندرې وایم که نه. تاسې ګلالي ماشومانو ته هر وخت سندرې وایم. زما نوم سلما ده. زما پوښتنه تاسو نه دا ده چې تاسو دا سندرې د شوق نه وایئ؟ بلې زما د شوق نه ژبې ته خدمت کوم په دې ذریعه باندې او زما د شوق وجه وه چې زه هنرمنده شوم. زما نوم اورنګ دی. زما نه تاسو ته سوال دی چې تاسو کومه خوښه سندره ده؟ زما د خوښې سندره خو بس زما د خوښې سندره زما هغه سندره ده چې نو کومه سندره درته ووایم؟ هغه سندره چې درد پکې، د وطن احساس پکې، د خلکو احساس پکې، زما هغه د زړه ده. زما نوم لیلما دی او ته ماته خپله د خوښې سندره یو وارې ووایه. وایي ستا نوم لیلما ده؟ وایي ستا نه قربان شه، زما د خوښې سندره به درته ووایم. لکه کوتره الوتمه تا ولیدم که نه وخت مازدیګر و، په لوړو غرونو اوښتمه تا ولیدم که نه وخت مازدیګر و، جانانه لاړمه بې قدره دا ستا د کلي نه بې صبره، په چغو چغو ژړېدمه تا ولیدم که نه وخت مازدیګر و. زما نوم نایره ده. خلک وایي که نه چې تاسو دلته د څه مریضۍ د باعث نه تللي یاستئ امریکا ته. دا خبرې رښتیا ده؟ نه بلکل زه ټیک یم. زه مریضه نه یم، بس زه دلته د څه کار دپاره راغلی یم. نو چې دا سکول ده دلته ما دلته د افغانانو دپاره د موزیک سکول کلاو کړی ده. نو چې غواړم چې په همدې طریق دوی ته زه خدمت وکړم، خپل د افغاني موسیقي خپل فرهنګ د دوی سره کومک وکړم. په همدې خاطر زه راغلی یم چې کله دا مکتب په خپو ودرېده زما کار ختمېږي زه درته راځم، تا سره به په ګډه ژوند کوم. زه بې تاسې هېڅ چېرته هم نه ځم. زما نوم جاوید دی. زما تاسو نه دا پوښتنه ده که چېرې افغانستان آزاد شو نو تاسو بېرته افغانستان ته راځئ او خپل افغانستان خو اوس هم آزاد ده، هر وخت آزاد و آزاد پاتې شوی ده. افغانستان هېڅ وخت موږ نه څوک نشه اخیستلی، په تاریخ کې ډېر اوچت نوم لري، خو افغانستان د هغه دغه معنا لري لکه خارپوشتک غوندې چې کوم خوا هر څوک ورته لاس اچي په هغه وزوزان چخېږي. افغانستان هېڅوک نشي موږ نه اخیستلی. خو زه په دې امید باندې یم بچیانو چې افغانستان بس ارامي شي که نه او زمونږ دپاره پکې ځای وي، مونږ به په دواړو سترګو به لاړ شو او په همدې امید نن سبا شپې سبا کوو. زما نوم مریم دی. ما تاسو نه دا پوښتنه ده چې تاسو سندرې وایئ، تاسو فامیل راضي وو؟ زما فامیل نه، څرنګه چې زه په یو متحرمۍ کې د کندهار په هغه شرایطو کې زه رالویه شوی یم، خو دوی راضي نه وه. خو زما خپله قسمت په همدې کې و، زما شوق و که نه چې بس زه یې دغه حد ته راوستلم. زما فامیل بس
راضي نه وو خو اوس بس ښه دي که نه اوس مې راضي کړي دي اوس ته نه راته وایي زما نوم عبید دی زما تاسو نه دا سوال دی چې تاسو اولادونه هم غواړئ چې سندرغاړي شي زما اولادونه بس یوه لور مې د موسیقي سره مینه لري او نور یې نه لري خو زما اولادونه زه غواړم چې هغوی نه ښه ډاکټران ښه انجینریان جوړ شي چې د سبا ورځ وطن ته خدمت وکړي ځکه چې د سبا سترګې همدغه دوی ته دي که نه زه دوی باندې غواړم چې دوی باندې ښه تعلیمونه وکړم تاسو کله نشه کړي څنګه تاسو کله نشه کړي زه د خپل وطن او د خپلو خلکو په مینه کې دومره نشه یم چې هېڅ په خود کېدای نه شم او نور مې نو څنګه زه مسلمانه یم خدای مې دې د نورو نشو څخه وساتي او تاسو ته هم زه دا نصیحت کوم چې ښه تعلیمونه وکړئ ښه درسونه ووایئ هېڅ وخت په داسې خرابو دغه لارو باندې مه ګرځئ په نشو پسې مه ګرځئ همیشه باید سموک ونه کړئ سګرېټ ونه څښئ د مور و پلار نصیحت ته غوږ ونیسئ او سبا ورځې ظلمیان واوسئ چې دغه غریب او دغه نړېدلی او جنګ ځپلی وطن افغانستان په خپو ودرو او خدمت یې وکړو زما نوم عبدالواسع دی تاسو د کوم شاعر ډېرې سندرې ویلي دي شاعران خو ټول مستحق او محترمین دي ما د ټولو شاعرانو شعرونه ویلي دي نو ټول شاعران د احترام وړ دي نو زه ما د رحمت شاه سایل شعرونه ویلي دي د حمزه بابا شعرونه مې ویلي دي د مرحوم اسحاق ننګیال شعرونه همدارنګه د وطن دوست صاحب شعرونه او همدارنګه بس د ټولو شاعرانو سره زه مینه لرم او زه په خپله هم شاعره یم خو خپل سندرې مې تر اوسه دي او د ټولو شاعرانو شعرونه زه وایم او والا مینه ورسره لرم تاسو یو شعر مونږ ته ووایئ خپل هم چې لیکلی دی نو زه به خپل شعر تاسو ته ووایم چې ما د خپل ګران وطن افغانستان په یاد لیکلی ده نه سره ګلونه نه سپرلي ښکاري وطن مې ټول ازغې ازغې ښکاري په دې ګلشن دومره ستم چا وکړو پکې هر ګل زخمي زخمي ښکاري د وخت جبر د طوفان د لاسه خاورې زما په تور پیکۍ ښکاري نه د همزولو اټنونه وینم نه د همزولو اټنونه وینم نه ګودرونو کې منګي ښکاري څه شوه خلق چې خوږېدې پرې سترګې لارې کوڅې خالي خالي ښکاري زموږ حجرې دومره سړې خونه وې پکې خندا نه څه مستي ښکاري جنت په رنګ وطن سور اور شو راته اوږې ښکاري نه لوپټې شته د تور سرو په سر نه د زلمو په سر پټکي ښکاري او سوچ د وطن د ودانۍ نه لري قدرت پسې ټول لیوني ښکاري نه ورکوي چې د وحدت لاسونه د افغانانو بدبختي ښکاري او داسې مینه کې سوځېږم زه نه یې لمبې نه یې لوګي ښکاري اخر باندې داسې د ګلالۍ ماشومانو چې پرې پرون وې د نغمې سندرې نن هغه خولو کې اسویلي ښکاري زما نوم حمیره ده زما د تاسو نه دا سوال دی چې تاسو تر اوسه پورې څومره سندرې ویلي دي داسې خاصه اندازه یې خو نه ده راته لګېدلی خو تقریبا د 3000 نه ما به ډېرې سندرې ویلي زما نوم شبنم ده تاسو نه دا سوال لرم چې تاسو په څومره عمر کې سندرې شروع کړلې زه د 14 کاله ومه چې ما سندرې ویلې زما نوم عزرا وه زما پوښتنه تا نه دا ده چې ته اصلا د کوم ځای زه اصلا د افغانستان نه یم خو د زیږېدلو ځای مې قندهار ده یعنې د قندهار نه یم سندرې تاسو خپله ټول کمپوز کوئ سندرې زه هم کمپوز کوم منګل صاحب هم راته کوي او نور مختلف کمپوزیتوران لکه ماسټر علي حیدر شو ګلزمان شو او جلال سرحدي هغه ما سره په دې هکله همکاري کوي اوله سندره چې ده زما اوله سندره زما خپل شعر و که نه چې سوځم په غمو کې په چلند د زمانې وځي مې له خولې نه ستا د مینې ترانې
زما نوم سلما ده. زما پوښتنه تاسو نه دا ده چې تاسو به تر اوسه پورې څومره سندرې خپلې لیکلي؟ ما تر اوسه تقریبا یو 12-14 سندرې یعنې غزلې، یوازې غزلې ما لیکلي دي او نورې هسې سندرې او نور شیان مې هم لیکلي دي. زه تاسو نه دا سوال لرم چې ستاسو پلار څه کار کوو؟ زما پلار ډاکټر و، خدای دې وبخښي، هغه اوس وفات شوی ده. تاسو په شاعرۍ کې خو ډېر دغه ښکاره کېږي، یعنې تاسو ډېر وخت نه د سندرو نه مخکې تاسو شاعري کوله که بعد د هغې نه مې او که نه زه بس تقریبا ما د سندرو نه مخکې ما په شعر باندې شروع کړی وه، یعنې ما شوق د سندرو او شعر سره یو ځای پیدا شوی ده. تا څومره شعرونه لیکلي؟ نو شعرونه زه خو مې دومره نه ده، خو بس ورته وزګاره نه یم. نو کله چې مې داسې یو احساس را پیدا چې د شعرونه لیکم، خو تر اوسه تقریبا ما یو 15 شعر ما تر اوسه پورې لیکلي. تاسو تر اوسه پورې تاسو څوم صنفه پورې مکتب ویلی دی؟ ما ته 12 صنفه پورې مکتب ویل کې. تا معلمي کړې ده که نه؟ نه، ما خو معلمي نه ده کړې ګلالۍ ماشومانو. تاسو مخکې وویل چې زه که سندرغاړې نه وم نو زه به ډاکټره وم. د ډاکټرۍ ستاسو څه وجه وه؟ نو د ډاکټرۍ خو دا و که نه چې زه دا شوق خو داسې شوق و که نه چې زه یې د هر څه وایستلم، نو بیا یې زه پرې نه ښودم چې زه ډاکټره شم. زه ډېره وړه وم، د 14 کالو ما واده وکړ، بیا مې بچیان شو، نو بیا ما ونه شو کولی چې زه خپل تعلیم ته ادامه ورکړم. خو بیا شرایط راته دومره سخت په افغانستان کې چې یوه ښځه چې یو ځل سمه شي یا یوه نجلۍ، بیا نو مشکله ده چې هغه خپل تعلیم مخته بوځي، ځکه د ژوند پرابلمونه سره ډېر مخامخ کېږي. بیا خو سم یو ښه څوک چې واده وکړي ښځه چې مور شي، بیا هغه ته ډېره مشکله ده چې بس نور خپل کارو ته ادامه ورکړي. نو بیا د خپل د ماشومانو په پالنه روزنه باندې اخته شوم، همدغه یو لاره مې مخته بوتلله. اوس هم غواړئ چې همدې کار ته مې ادامه ورکړئ؟ اوس هم بس غواړم چې په همدغه کار ته مې څو چې مې وسه رسېږي، خپل ژبې خپل وطن ته د دې لارې په واسطه خدمت کوم. تاسو اوس هلته سندرې وایئ امریکا کې؟ بلې ووایم همدې دپاره چې بس دلته ما د موسیقي کورس خلاص کړی ده، خپلو افغانانو سره زه د افغاني موسیقي په هکله کومک او زه منګل صاحب او زما نور سازیان راسره دي. تاسو منګل سره په خپله خوښه واده وکړه که د کورنۍ په خوښه؟ بس دا یو حادثه تېره شوه، څه پوښتنه نه کوي. قسمت نصیب چې لیکلی شوی په بله نه کېږي. تاسو د بچیانو نومونه څه دي؟ ما مشر زوی انور نومېږي، وړوکی زوی مې خیبر ده، یوه لور مې لیمه ده او بله مدینه نومېږي. خیبر خو زما د ورور نوم ده. وایي د خیبر دره خو لار د تلو راتلو ده، په کارخور کې افغان یو ده. خیبر ډېر ښکلی دره ده. ستا لورګانې مشرې دي که زامن دي؟ بس ګډ وایي دي سره، اول مې مشره لور ده، بیا مې زامن دي، بیا یو کشرکه کوچنکه ګلالۍ لور مې ده. تاسو په امریکا کې څو نوې سندرې لیکلي دي؟ ما تر اوسه په امریکا کې سندرې نه دي لیکلي. موږ چې ستاسو د واده پوښتنه وکړم، تاسو ډېر څه حوصله ویستو، نو ستاسو د مثلا په کور کې د منګل سره څنګه دغه دی؟ بس ښه ده، بس ګزاره کوو که نه ده چې 18 کاله مو بس ژوند و، بس ژوند مو ډېر ښه تېر شو، تېر وي کړو. نو منګل صاحب ښه سړی ده، بس په موسیقي کې ما سره همکاري کوي. نو ژوند خو د همدغه غمو او خوشحالي نوم ده که نه، په ژوند کې کله سړی خوشحاله وي کله خفه وي که نه، او په هر شکل چې باید مجبوره یې تېره کړې. سندرې م تاسو خپله زده کړې که بل چا نه م زده کړې؟ نو سندره زه یو خودرویه ګل وم، کله چې ما په موسیقي شروع وکړه ما سره هېڅوک نه و، صرف زما شوق و. خو بیا وروسته بس منګل صاحب او ګلزمان استاد او نور استادانو په کابل او په افغانستان راډیو کې ما سره همکاري وکړله، ځکه د یو لاس نه تک نه خېږي، په یوازې سر ما نه شو کوی چې ځان دغسې یو حد یا مقام ته ورسوم. تاسو څه سندرې زده کړې؟ ما په څومره وخت کې زه ډېره لایقه وم، ما سندرې ډېر زده کولې. ما تقریبا 14 کاله وم چې ما په شروع کړې ده. تاسو اوس په خپل مور او د خورګان په باره کې معلومات لرئ چې چېرته اوسېږي؟
بلې یوه خور ما ته دلته په امریکا کې ده، مور مې په پاکستان کې ده، ورونه مې په پاکستان کې دي او همیشه یې احوال اخلم. نه یوازې د خپل فامیل چېرته چې افغان اوسېږي، چېرته چې ډېر افغانان دي، زه همیشه بس په درد و غم کې یم او تپوسونه یې کوم. ته په 12 کې څوم دومره کامیابه شې؟ زه همیشه په صنف کې اول شوی نه یم، هېڅ وخت نه یم شوی، خو ډېر مې کوشش کوی چې زه باید اول نمبر واخلم، خو همیشه یا به دوام راتلم یا به درېیم راتللم. تاسو اوله سندره په خپله لیکلې وه که بل چا ته لیکلې وه؟ اوله سندره زما په خپله شاعري کې وه او حسیني یې کمپوز کړې د افغانستان. ته په څو کلنۍ کې د مکتب نه فارغه شوې؟ 18 کلنۍ کې فارغه شوم. تاسو خپله چې غواړئ چې تاسو د اولادونو هم د فن زده کړي؟ نه، زه خپله نه غواړم. بس ما په دې لاره کې ډېر غمونه وایستله، نه غواړم چې بس هغوی داسې هغوی سره مې داسې یو شوق پیدا شي. تاسو چې په مکتب کې وایي تاسو موسیقي شروع کړله، تاسو موسیقۍ بلې زه په مکتب کې ما خپل د استادانو لخوا ډېر څه شکر. تاسو موسیقۍ ته زیات دغه ورکوه که نه خپل مکتب ته او که مکتب ته وه؟ نه، موسیقي ته وه. زما بدبختانه توجه ډېره موسیقي ته وه. او که زه خبر وای چې ما ته دومره شهرت پیدا کېږي، که څه هم نیک شهرت د هر انسان دپاره ښه وي، خو کله کله شهرت بلکل زندان وګرځي او ما دپاره خو بلکل داسې شوی یم اوس پکې، نو څه ووایم. ستا مشره لور په کوم صنف کې ده؟ ستا مشره لور په کوم صنف کې ده؟ مشره لور په کوم صنف کې ده؟ هغه زما مشره لور نن سبا کالج ته ځي او مکتب یې خلاص کړی ده. تاسو غواړئ چې ستاسو اولادونه هم د فن زده کړي؟ نه، زه نه غواړم، هېڅ وخت نه غواړم چې زما اولادونه هنرمندان وي. زه غواړم زما اولادونه ډېر ښه ډاکټران وي چې د افغانستان د غریب ملت ته بس خدمت وکړي. تاسو چې د میوزیک مکتب خلاص کړی، یعنې د موسیقۍ مکتب چې تاسو خلاص کړی، تاسو پوهېږئ چې دا به څه نتیجه ورکړي هغه ته د افغانانو لپاره چې خلاص کړی؟ والله موږ خو خپله لیدلي کوو په دې چې په ما باندې خپل کلچر افغاني عنعنات داسې رواج ډېر ګران دی. په همدې خاطر په همدې وجه زه داوطلبانه راغلی یم چې هغه افغانان چې دلته خپل رسم و رواج او خپله موسیقي د افغانستان هېره کړې ده او اصلا نه پوهېږي که نه چې افغانستان څنګه رسم و رواج، څنګه موزیک لري، نو د دوی دپاره موږ راغلي یو. دا یو خدمت ده چې موږ ورته کوو چې زموږ افغانان چې دلته بس ډېر موده یې تېره کړې دي، هغه خپل افغاني موسیقي سره اشنا شي که نه، ځکه دا د غربي موسیقي تاثیرات غواړم چې ځینې لږ ایسته شي، خو موږ په همدې کوشش کوي چې دا کار باید موفق سر ته ورسوو. تا چې مخکې وویلې چې زما په امریکا کې زړه تنګ شوی باسي؟ وایي نو ګلالی ماشوم ده، زما زړه دومره په امریکا کې تنګ ده چې زه درته ویلی نه شم، خو بس هغه تپوس مه کوه چې په پردېس کې خلک څنګه ژوند کوي، خو خدای مو دې بس خدای مو دې خپل د وطن سبب وکړي، زموږ وطن دې خدای ارامه کړي چې هلته لاړ شو. ستا مشر زوی څو کلن دی؟ زما مشر زوی 14 کلن ده. تاسو په افغانستان په تلویزیون کې ډېرې ویلي دي؟ بلکل مې ویلي دي. ما خو د خپل وطن نه شهرت را شروع کړی دی، زه خو د خپل وطن نه بس همدغه مقام ته رسېدلی یم. تاسو په زیاتره ستاسو په سندرو کې ډېر کابل یادېږي، د کابل ستاسو څنګه دغه دی چې زیاتره سندرو کې تاسو ډېر کابل یادېږي؟ نو کابل خو مې وطن ده، کابل خو زما بس وطن ده، نه یوازې زما د ټولو باید یاد شي. که ستا نه یادېږي کابل، ته پوهېږې نو هغه خو مو وطن ده که نه، هغه خو بس لکه مور غوندې مونږ ته ګران ده. نو وطن خو د هر چا یادېږي، دا چې د مجبوریته مونږ دلته راغلی یو، نو داسې خو نه شي کېدای چې اوس خپل وطن مونږ هېر کړو. زما په هر ساس او په هر خوب او خیال کې زما وطن ده، نو مونږ خو همدغه یو وطن لرو، مونږ سره نور څه دي. ته اوس هلته څه کار کوې؟ زه خپل بس ماشومانو خدمت کوم، بس په کور کې پخلی کوم، کالي وینځم، جاړو کوم، په کور کې به زه اولادونه سنبالوم، او کله چې وزګاره شم بیا ځم هغه مکتب ته که نه هغه معین وخت لري، ټیم لري، بیا ځم هغه کورس ته ځم که نه هلته هغه شاګردانو سره کار کوم. تاسو خو ویلې چې زه په کور کې کار کوم، تاسو خو ډېر پیسې لرئ، ولې نوکر نه نیسئ؟ امریکا کې بچی ټول نوکران دي، دلته نوکر نشته که نه، دلته خو باید هر څوک خپله کار وکړي. دا داسې یو آزاد وطن ده که نه چې دلته
ټول باید خپل مشکلات په خپله راته کړي. دلته نوکر نشته، دلته موږ ټول نوکران یو، خپل کار باید په خپله وکړي. او دا معنا لري زه پیسې ولرم او باید زه نوکر ځان ته ونیسم. نو زه په خپله ځان ته بس دا حق نه ورکوم چې زه پیسې، اول خو پیسې بس دومره غریبان هېڅ ونه لري، هغه هېڅ نه لري. نو پیسې دومره بس پیدا کېږي چې خپل ګزاره بس وچه سپوره کړو که نه. تا زیاتره سندرې منګل سره ویلې او که تنا دې ویلې؟ نه، ما اکثره سندرې تنا ویلي دي. ستاسو څو خویندې دي او څو وروڼه هم دي؟ زما 3 وروڼه دي، 2 وروڼه مې شهیدان شوي دي، 15 وروڼه مې وه. او اوس یوه خویندې 2 یوه خور مې ده چې دلته زما سره ژوند کوي، امریکا کې ده. تاسو چې کله موسیقي شروع کړه ستاسو پلار تاسو ته کوم دغه ونه کړ؟ نه، هغه په وخت خو مې پلار مړ و، که نه که ژوندی و، خو بس بیا یې نه پرېښودلم که نه. او د مور د تاثر ستاسو په باره کې؟ نو مور خو مې هم بس خوښه یې نه وه که نه، خو پټ پټ سندرې به مې ویلی. بیا چې کله خبر شو بس بیا یې څه راته ونه ویله. نو بیا مې قناعت پکې موري چې دا د خپل وطن د خپلو خلکو دپاره دا یو خدمت ده که نه. هنر بد شی نه ده، سړی باید خپل هنري رسالت وساتي. که هنر په صحیح شکل مخته لاړ شي نو دا خو بده خبره نه ده. هنر د روح غذا ده، د خلکو زړونه مونږ خوشحالوو. نو ښه خبره ده چې څوک مثبت او سالم هنر ته مخه نیسي او ښه موسیقي واوري که نه. تاسو چې کله خپل درسونه وایاست، خپل مکتب نه راشي که نه، همیشه موزیک واوري، ډېر ښه ښکلي شعرونه واورئ او موسیقان واخلئ که نه. دا خو ډېر صحت ته ښه ده، فایده لري که نه. منګل په امریکا کې څه کار کوي؟ منګل په امریکا کې بس همدغه ما سره کار کوي، همدغه مکتب مخ ته وړي، بل دلته بس داسې خاص کار نشته که نه. همدغه د هنر کار د مونږ یې مخ ته وړو. تاسو نه هم ډېره مننه، تاسو نه هم تا څخه روغتیات غواړم، ستاسې مخ د هوا په څپو کې ښکلومه. عبدالله زموږ اورېدونکي اکثره پوښتنه کوي چې تاسو د نورو سندرغاړو سره ولې شخصي پوښتنې نه کوئ. نو دا ښه ډول پوښتنې ورنه وشوې او زما ته وخت هم په ختمېدو ده. نو قدرمن اورېدونکو د هوا په څپو کې ستاسو خونه مچو کوو او تاسو ته وایي چې خدای په امان. د خدای په امان، روغ او نیکمرغه اوسئ.